لوی او بخونکي الله تعالی په نامه سلامونه او نیکې قدمونه خدای ټول جوړ صحتمند اوسئ. یو ځل بیا د ننګرهار اسحاق ولسوالۍ ته راغلي یو او دا ځل مو الحمدلله بې بنسټ وکولی شو چې یوه بله بمبه د دغې ولس او دغې خلکو لپاره جوړه کړي. دغه بمبه موږ نن دا ځل په نوي ډیزاین سره جوړه کړې او په داسې یو موقعیت کې جوړه کړې چې عمومي لاره ده، خلک تېرېږي راتېرېږي، مسافرین ځي راځي او د دغې نه کولی شي ګټه والي. او دغه نوی سیستم چې جوړ کړی دی دلته به چې بمبه وال کېږي دلته خلک خپل شی نه ډکوي، که اوبه څښي که نور ځای ته اوبه انتقالوي دلته یې کوي او دې نه بیا اوبه ځي دلته دې ساحې ته دې ساحې کې بیا دا اوبه جمع کېږي، بیا دې نه مرغان هم استفاده کولی شي، حیوانات هم ترې استفاده کولی شي او بیا دلته پاس هم پیپونه وکړي که دا چېرته هر ډک شي او په تا باندې دا اوبه لاړې شي او د نور پټو دې ځایونو ته. نو دغه سیستم موږ کار کړی دی او اوس ورځو د دغې بمبې افتتاحیه ګورو، دې بمبې افتتاحیه کوو نو تر پایه موږ سره پاتې شئ. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزتمنو ټول چې دلته راغلي ټولو ته ستړي مه شئ، وایو هر کله راسئ، الله دې ښه سره وکړي، مشرانو کشرانو سره ماشومان او ټول. نو په دغه باندې موږ ډېر خوشحاله یو چې دغلته په دغه منطقه کې یو څاڅکی اوبه دي او د څه دپاره یا د څښلو دپاره اوبه پیدا شولې او الله دې دا تاسو ته خیر درکړي چې دغه ځمکه هم دغه څا دپاره هر چا وقف کړي هغه ته د خدای اجر او عزت ورکړي په هغې دنیا او په دې دنیا باندې او موږ ته دې خدای توفیق راکړي چې آینده دپاره هم دغه ولس ته دغه قوم ته دغه زموږ عزیزان دي دغه ولس ته دغه خلک دي نو خدمت ورته وکړو له دې نه زیات ومن الله توفیق. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو راغلو مشرانو په اجازه الحمدلله به بنسټ وکولی شو یو ځل بیا د سړک د خلکو په خوله مسکا راولي او دغه پمپ چې تاسو عملا په سترګه ګورئ دغه پمپ په دغه ځای کې وباسي. نو دغه پمپ موږ په نوی ډیزاین سره جوړ کړ دلته لکه څنګه چې د موږ شعار ده چې اوبه یو ستر نعمت دی او موږ یې باید د ضایع کولو نه په کلکه ډډه وکړو. نو هماغه رقم ډیزاین موږ جوړ کړ دلته چې د اوبو د ضایع کولو نه دلته باید دغه وسي په کلکه ډډه وسي. دلته هم داسې یو ډیزاین باندې جوړ کړ چې که څوک اودس کوي، که څوک مخ مینځي، که څوک بل کوم ضرورت لري ضرورت د رفع کړي هغه باقي مانده اوبه چې د پمپ نه تویږي دلته موږ ورته یو وړکی غوندې ځای جوړ کړ چې دغه ځای نه به مرغان او دغه نور حیوانات نه استفاده وکړي. نو تر دغه ځایه پورې د موږ مسؤلیت و چې تاسو لپاره هم دغه سا وویسته او عملا دغه د نن افتتاح ورځ ده، افتتاح ورځ کې تاسو ته تسلیمي ورکوو. د دغه پس نه تاسو مسؤلیت دغه ده چې د دغه ساتنه کې باید جدي توجه وکړي او د دغه ساتنه د ټولو مسؤلیت ده ځکه دغه یو عامل منفعه شی ده، ټول ترېنه ګټه پورته کوی سي، دا د یو شخص نه ده که نه لاروی هم که راځي دغه ځای نه استفاده کوي، که تاسو دلته د محل کورونه ده دوی هم استفاده کوي. نو دا د ټولو مسؤلیت ده چې دغه ساتنه وکړي. نو مننه کوو د هر هغه څوک نه چې موږ سره په دغه د پمپ په ویستلو کې مرسته وکړه، که هغه مالي مرسته و که هغه ځاني مرسته و، مننه کوو د ټولو نه او تاسو نه مننه کوو چې تر دغه ځایه پورې راغلی او موږ سره هم په دغه افتتاحیه کې اشتراک وکړه. نو له توجه نه هم ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د دغو کورنیو په نمایندګۍ محترم ښاغلي مدیر صاحب توري علي خان ته ورسره ټولو ملګرو ته زرولي خان دوی ته ټولو ته زړه له کومې ستړي مه شئ او ښه راغلاست وایم. الله تعالی دې د دې راتګ او د دغه کار او د دغه موږ ته د دغه کورنیو ته چې دغه اوبه د څښلو برابرې کړي موږ سره بدل نشته. الله تعالی نه ورته ډېر اجر او ثواب په بدل کې غواړو. الله تعالی دې وکړي چې د موږ په نورو سیمو کې هم دغسې مشکلات دي او هغه په نښه سي او هغسې د خپله د بي بي د بنسټ د هغه نه ډېره مننه کوو
چې دا یو ډیر په موقعیت کې ځای ده، دا د یو موقعیت کې ځای ده چې دلته جنازې کیږي، دا لارې دي 3 لارې په دې باندې راسپري دي، کورونه دي او یو ښه نعمت ده اوبه. نو داسې وخت راځي چې دلته په مرغۍ د اوبو ته ضرورت لري، په وچکالۍ کې بالکل روانه اوبه نه وي. انسانان د شفاخانې لاره ده، واړه او زاړه په دې باندې روانې شفاخانې ته او مکتب ته لیسې ته د 2 لیسو د هم د نسوانو د لیسو هم د ذکورو د لیسو شاګردان هم په دې لاره باندې ځي او راځي. زه خپله د دغو ټولو کورو په نمایندګۍ د محترم مدیر صاحب توري علي خان او همدارنګه ملګرو نه ټولو نه ډېره مننه کوم، ډېره مننه او الله تعالی دې وکړي چې زمونږ په دې ساره کې اکثره چې د چا وسه کېږي دغسې خیریه کارو ته مخه کړي، ځکه چې موږ خو دلته په ساره کې هغه خلک پراته دي چې هغه وسه نه لري، هغه توان نه لري. که څوک وسه لري هغه یا په جلال آباد کې پروت دی یا په کابل کې پروت ده. دا ډېر بېچاره خلک دي، ولاکه همدغه خړو اوبو نه استفاده کوي، دغه نن ورته رڼې اوبه پیدا شولې او د دغه اجر الله تعالی سره د موږ سره نشته ده، خو ډېره منندوی ترې ډېره منندوی ومن الله توفیق. الله پاک دې وکي په اول کې د عاجز صاحب توري علي خان په ال او مال او په الواد او په عمر کې د خدای برکات واچي او سره په دې ځای کې د مرغۍ د چکاک اوبه هم نه وي، ځکه دا خلک دي ماشومان به سیاسرې زنانه به وي ډېر په تکلیف سره به نارې به کورو ته وهلې چې بوشکه یا لوټه کې اوبه راوړئ. انشاءالله تعالی په داسې یو موقعیت کې کوی وکړي نه چې دا ټول خلک به ترې استفاده کوي، هم د جنازې ځای ده، هم ورسره خوا کې مسجد ده، کورونه هم ترې استفاده کوي، کور ودان. الله دې په دې او په هغې دنیا بدل ورته ورکړي. او دویم قدم کې د عاجز د خپل کورنۍ او کلیوال ته د دې کوی مبارکي وایم، الله دې ورته مبارک کړي او بیا هم دا غوښتنه ته کوم چې د دې ښه ساتنه وکړي، پام وکړي، مثال څوک خراب نه کړي، باید ښه ساتنه یې وکړي د ټوله کورنۍ او کلیوال نه مې دا غوښتنه ده. او الله پاک دې وکړي بیا هم په مالداره خلکو خارج کې چې څوک د حصاره کې د نور د ننګرهار د افغانستان چې هر څوک چې د خیره بنسټ تر شا ودرېږي او ملاتړ یې وکړي او داسې کارونه کوي د بي بي خیره بنسټ انشاءالله تعالی چې داسې نور خلک هم د دې نه برخمن شي. ډېره مننه. ألفاظها فرحة تروى بأمطاري، كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختيار، كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختيار. كل التباريك التاجرية هيا وبها كل الدعاء إلى رحمن الدار، بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تزدهي في كون السار. یو سوغات یو تحفه مدیر صاحب توري علي خان ته برابر کړی، خو مدیر صاحب توري علي خان دې په ډیر شي موږ نه ومني، ځکه چې موږ یو غریب او خلک یو، بس که لږ شاید هم د قدر په سترګه موږ ګورو، د قدر په د عزت پړګۍ موږ ورپسې ونن او دا به د ملنګ لالا موږ سپین ږیری دی په لاس به ورپسر سي. مبارک دی مبارک دی مبارک دی مبارک دی. ګران دوستانو ډېر زیاته مننه تاسو نه چې ډېرې دا موږ سره لکه څنګه تاسو ستایه ولیده او د مشرانو خبرې مو اورېدې چې د اوبو ضایع کول نه ډډه وکړئ. نو زموږ هم تاسو هم دا هیله ده چې د اوبو ضایع کول نه ډډه وکړئ، ځکه اوبه یو ستر نعمت دی او موږ چې دا کوم سیستم تاسو ته ویل چې موږ دې کې جوړ کړی دی، دلته که موږ چېرته استفاده وکړو اوبو نه، لاسونه وینځو یا اوبه وڅښو یا خپل بوشکې موشکې ډکې کړو، دې نه کوم باقیمانده اوبه چې دي هغه دې نه راځي دلته. دا ځای تاسو وګورئ، دلته اوبه راځي، دې نه به مرغان هم کولی شي استفاده وکړي، حیوانات هم ترې استفاده وکړي، هغه ذخیرې غوندې ځای دلته جوړ کړی والله او دې نه به پیپونه دي چېرته دا ذخیره ډکه شي، اوبه هم داسې ځي راسن لاندې نور پټو ته. نو بیا هم وایم تاسو نه دا هیله ده چې اوبو ضایع کول نه ډډه وکړئ. تاسو نه ډېره زیاته مننه چې تر دې نه موږ سره وئ. تر بیا تاسو ټول په لویو بخښونکي الله تعالی سپارم. ښه وخت، الله پامان.